بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، که چېرته مو انټرنیټ زیات مصرفېدو او یا مو موبایل سس و، د موبایل سپیډ مو ډېر کمزوری و، یعنې د خپل موبایل څخه ستړي شوی، نو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل ډېر په اسانۍ سره تیز کړئ، یعنې ستاسو موبایل په چټکۍ سره کار وکړي، هغه سیستوالی چې ستاسو په موبایل کې رامنځته شوی ده هغه له منځه یوسئ. نو راځو یو لنډه پروسه اجرا کوو چې د دې په واسطه کولی شئ ستاسو موبایل هغه سیستي هغه سیستوالی له منځه لاړ شي. نو ګرانو ملګرو، له هر څه نه مخکې زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې موږ تاسو در ورسوو او زموږ له ویډیوګانې څخه تاسو ګټه پورته کړئ او زموږ ویډیو له نورو ملګرو سره شیر هم کړئ تر څو نور ملګري مو هم له دې څخه استفاده وکړي. نو راځو لومړی پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلو، دلته پاس تاسو ګورئ د خپل جمیل باندې کلیک کوو. دلته مو چې کله کلیک وکړ، دلته لاندې لیکلي دي منیج ایپس اینډ ډیوایس، دا باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته تاسو بیا منیج ته راشئ. منیج ته چې کله تاسو راغلی، اپډیټس اویلیبل دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، ریسنټلی اپډیټډ دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته تاسو ته 4-5 اپشنې خلاصېږي، یعنې هغه فایلونه چې د نیم په واسطه پیدا کوئ، یا هغه فایلونه چې تاسو پروګرامونه چې تاسو زیات استعمالوئ یا کم استعمالوئ، یا د سایز په اندازه یې ګورئ. راځو موږ دلته هغه پروګرامونه ګورو چې کم موږ استعمالوو، زموږ انټرنیټ هم مصرفوي او موبایل هم سس کړی ده، نو هغه پروګرامونه به څنګه له منځه وړو. نو راځو لیست یوزډ ته راځو، په دې باندې کلیک کوو. نو دغه پروګرامونه چې تاسو ګورئ چې لیست یې راواخلو، دا ډېر کم استعمالوم ځان او موبایل کې هم ځای نیولی ده او زما انټرنیټ هم مصرفوي او موبایل هم سس کړی دی. دلته راځو دغسې په اسانۍ سره په نښه کولو لکه کوم پروګرامونه چې دي دلته راځو. کله مو چې په نښه کړل، مثلا زه بعضې پروګرامونه پرېږدم، دا پروګرامونه زه غواړم اوس له منځه یوسم. نو کله مو چې دا له منځه پاس کونج کې د ریسایکل بین نشان ګورئ، دې باندې به کلیک وکړئ ان انسټایل. کله مو چې په دې ان انسټایل باندې کلیک وکړ، نو دا فایلونه به ستاسو موبایل کې له منځه لاړ شي، له موبایل سپیډ به مو زیات شي. نو په دې طریقه تاسو موبایل به ډېر په چټکۍ سره کار کوي او موبایل سستۍ څخه به خلاص شئ او د انټرنیټ له زیات مصرف څخه به هم خلاص شئ. نو ګرانو ملګرو، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي، نو په کمنټ کې یې راته ولیکئ تر څو نورې ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړې کړو او تر ستاسو یې در ورسوو. نور مو په خدای سپارم، لوی رب مو مل شه.